د امریکا چې سوپر پاور دی او په دنیا باندې حکمراني او پاچاهي کوي د دې دوه علته دي. یو خو چې د دوی په ملک کې غدار پیدا سي نو په یو سکند کې وژني، او دوم د نورو ملکونو کوم غداران چې دي هغه دوی پالي او ساتي د خپلو ګټو دپاره. نو په دې دوه شیانو کې دوی ډېر زیات کامیاب دي. اوس راځو د قطر دغه حملې ته چې اسرائیلو پې کړې ده. قطر ول ریکارډ جوړ کړ چې په دنیا کې داسې ریکارډ تر اوسه پورې چا نه دی جوړ کړی. قطر په دنیا کې هغه تیاری لري چې اسرائیل نه لري. امریکا اسرائیل ته نه دی ورکړي خو قطر ته ورکړي ځکه چې ډېرې غټې غټې ډالرې ترې نه اخیستې دي. خو د داسې مثال دی لکه یو سړی چې سم تږي سیند ته منډې ووهي او بیا اوبه ونه څښي بېرته راسي. نو قطر هم په خپل ځان دغسې کار وکړي چې دوی سره د دنیا هغه جدید ترینې تیارې هغه جټ چې کومې تیارې دي نو دوی د اسرائیلو خلاف د اسرائیلو د تیارو مخنیوی ونه کړ. که دوی غوښتلي وای دوی کولی شي. خو دا د بې غیرتۍ ورلډ ریکارډ دی. او بل د چا خبره چې هر څه در سره یې او یو سړی راشي تا په لوټو مړ کړي او تا سره توپک وي او ته په هغه باندې ډز ونه کړې. نو دا یو غټه بې غیرتي وه او چې په دنیا کې د دې نه به بله غټه بې غیرتي تر اوسه چا نه یې کړې. نو تاسو پکې څه وایئ؟ واچوئ جواب.